وای کنه غوري کو کنه یارو څو غوري کوم مړه کنه هغه حقیار پسې مې سوال جواب کړی دی معلوم نشو د خدای تعالی ظالم دی دا په چېرته دی را به شي کنه ټیغه نه هېڅ خبر نشته را به شي چېرې د خو لرې کماړی خبره درته وکړم هغه ډېر بېکاره سړی ده ګوره قسم په خدای تا په سر وخت داسې خبرې کوي دا وایي داسې بېکاره سړی ده کله وایي مویلو ده کله وایي څه شی ده هغه تا روز ما ته غیبت کوي تا هغه راغواړي لرې که هغه څه کوې والکه حقیار زما د زمانې یار دی هغه څنګه ما پسې خبرې کوي هغه دا خبرې هېڅکله کړي نه دي او ته لګیا ځانه دا خو ته وایې که نه دا ما پسې ګوره بل ورځ هم چې ناست وو بل ورځ راغلي وو که نه تی ښودلې وایي دا مې دونه بد راځي دونه ځوان چې وایي راشي دا خوله پې ولګومه او بل ځای کې ویلې که نه وایي دا مړه داسې خیرن سړی د بوی هر وختې ځي تا نه بوی ځي څومره ښایسته ده ګورې ویښتان دي ګوره ما پسې دا خبرې کولې خو در پسې کولې دا خوله نه ماتوله نه خو بس ما ویل زه به بیا تا ته وایم ته به بیا پې ماته کړې که نه نه دی دا سړی دا خو زما جګري یار خدای تعالی ظالم دا ما پسې داسې خبرې کوي دا جګري میګري نسته جګري یار ده هغه دی والله چې دا خوله در باندې ماته کوي موقع در باندې ورسېدله په مخه ځای کې در باندې په دې سر باندې تیږه وي دا به راځي که نه وایم دلته مې ستا په مخ کې بازینګړې وانه ډولې که نه نو زما نوم به جواد خان نه پوه شولې ګوره ما ورته ونه ښه راغی سلام علیکم وعلیکم سلام کښېنه ښه ته راځم ها صحیح ده وای څنګه یې څنګه خیر بخیر سړي لاس هم در نه که دا ولې زه راوغوښتلم دې ته را روانه مې سره ځل د ناز د غیبت دې شروع کړی دروغ رښتیا در پسې وایي والله د سیلو هر وخت ته خرګونه خوړي وي مردار خور شوی دی والله که مې ډوډۍ م زړه ته ورته کېږي چار وخت بل ځای کې ډوډۍ خورم دا راپه یاد شي وایي ما ته والله که ډوډۍ خوند را کوي ته له عادت راضي یم راشه دروغ وایي هغه مې نږدې ملګری ده ملګری ده زه دروغ یم په ما باور نشته د ما ته کله دروغ ولي دا اوس دومره غیبت کوم دا اوس ښه ده چې راغلی لکه نه قسم خدای دومره غیبت یې ستا کړی و که نه چې ما ورته ونه ښایي ګوره پوښتنه دې وکړې دې باید پوښتنه دې وکړې زه به ده سره ګورم وکړه نه زه به ده سره ګورم هلکه داسې په کار نه دي که نه راغی ما ورته ونه ښایي ګوره ښه راغی کښېنه جواده کښېنه یاره نن سبا دې خلکو هم بیخي زړه تور دی خدای دې بیخ والکه جواده داسې خو مه کوه که نه چې شاته راپسې خبرې کوي غلی کښېنه شاته خبرې څه کوي که څه کوم څه کوي څوک انډیواله کې داسې کار کوي خدای تباه او برباد کوي سبا نه دا شاته نو څه ته به څه شی وکړې دا خوله در باندې ماتوم او خو یو خو دې خبرې م راپسې کړي دي او بل خو هم ماتې خبرې تا کړي دي ته خو ډېر خبرې کوې ته خو ډېر نه ځکه انسان یې قسم په خدای داسې انسان خو ما په ژوند کې نه لیدلی ویوه د ظالم زوی خبرې در پسې کولې ویوه د خولې ته ووخر بړاولې ویوه دا چا ویلي چې ما تا پسې خبرې کړي دي مصطفی هله مصطفی خو ما پسې ویلي خدای والا څه شو د خدای کوران اخیاره یار زه ډېره بخښنه غواړم د هغه شیطان هغه شیطان په کس په خبره باندې ما ستا باندې ګزارونه وکړل ډېر وبخښه یار زه پوه نه شوم یار ما معاف کړه خوږو مینهوالو او دوستانو خپله ژوره ملګرتیا د بل په څو خبرو له منځه مه وړئ لومړی ښه دقیق فکر کوئ او له تحقیق وروسته بیا پرېکړه کوئ خدای دې د بیخ او بنیاد وباسي بیخ تعالی ظالم په ناحقه باندې رامانځه ګوښمال کړل چټي بس ما خو څه نه ووایلی خو ده راباندې ووایلی پوسټ موسې کړې